د نړۍ سل مشهورې څیرې له کتاب څخه نن درته د ابراهام لینکولن په اړه معلومات درکوم په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. ابراهام لینکولن د امریکا 14م ولسمشر و چې د نړۍ په کچه د یو انسان پال سیاستوال په توګه پیژندل شوی دی. نوموړی په 1809 میلاد کال د امریکا په یوه غریبه نالوستې او ورکنومې کورنۍ کې زیږېدلی دی. هغه په کوچنیوالي کې زیات درسونه ونه لوستل او ډیر وخت به یې په ښکار او بزګرۍ باندې تیراوه، خو په هر حال یې د کتابونو له مطالعې سره اړیکې نښلولې. د په نوې ځوانۍ کې د امریکا د لومړني ولسمشر جورج واشنګټن د سوانحو کتاب ولوست. دغه کتاب د لینکولن فکر له عادي او معمولي حالت نه علمي او سیاسي خوا ته واړاوه. لینکولن په لومړیو کې د یو مارکیټ منشي و، خو وروسته یې په 1828 میلاد کال چې 19 کلن و د جنوبي امریکا د نیویا وریلان سیمې ته سفر وکړ. هغلته یې د تورپوستو او مریانو وضعیت ولید او هغه بازار یې وکوت چې انسانان پکې د مریانو او غلامانو په نوم خرڅېدل او د څارویو په شان ورنه استفاده کېدله. لینکولن دغه حالت خواشینی کړ او په دې فکر کې شو چې کله به دومره وس پیدا کړي چې دغه خواران او بېوزلان له دغه حالت وژغوري. لینکولن په همداسې احساس پوهنتون ته لار پیدا کړه او د حقوقو په څانګه کې خپل تحصیلات پای ته ورسول. له فراغته وروسته په یوه محکمه کې د قضاوت په چارو بوخت شو، خو له یوه کال وروسته یې ځان د پارلمان ټاکنو ته ودراوه او خپله انتخاباتي مبارزه او مفکوره یې وړاندې کړه، مګر بیا هم په دغو ټاکنو کې بریالی راونوت. تر دې وروسته لینکولن د تبعیض د له منځه وړلو او د مریانو د سیستم د لغوه کولو لپاره په مبارزه او مباحثو لاس پورې کړ. یو مهال د ده او د یوه سناتور ترمنځ د غلام خرڅونې پر سر مباحثه روانه وه. همدغه وخت کې خلکو ته د لینکولن د انسان دوستۍ احساس ور معلوم شو او ټولو جمهوري غوښتونکو ورڅخه ملاتړ وکړ چې بالاخره په 1860 میلاد کال چې عمر یې 50 کالو ته رسېده د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ونومول شو. په همدغه کال یې انتخابات وګټل او د امریکا ولسمشر وټاکل شو. لینکولن چې څنګه د امریکا وږې په لاس کې واخیستې سملاسي پارلمان ته د غلامۍ د نظام د له منځه وړلو وړاندیز وکړ او هغه تصویب شو. خو دا هغه وخت و چې په امریکا کې 4 لکه غلامانو ژوند کاوه او زیاتره یې په جنوبي سیمو کې د پنبې، ګنیو او نورو توکو په کروندو او کارخانو کې شاقه او سخت کارونه کول. او له بلې خوا په شمال کې هم د دوی کار ته زیاته اړتیا وه، خو د امریکا په جنوبي سیمو کې کرنیزو حاصلاتو د دغه هیواد په شمال کې صنعتي فعالیتونه وهڅول تر څو نوي ماشینونه جوړ کړي او په مریانو او د هغو د خرڅلاو په کاروبار هم د لینکولن لخوا بندیز ولګېد. په دې ډول د شمالي او جنوبي امریکا ترمنځ خونړیو جګړو زور واخیست. په دغه جګړه کې د امریکا شمالي سیمو د پراخوالي، نفوس، صنعتي تاسیساتو، ترانسپورتي اسانتیاوو، جنګي تجهیزاتو او اقتصادي ځواک په ډګرونو کې برلاس درلود. له همدې کبله جنوبي امریکا د دوی تر مستقیم زیان لاندې راغله. لینکولن د جګړې په ورنیو شېبو کې د سوله ییزو تفاهماتو غږ پورته کړی او د خپلو فشارونو په نتیجه کې د جګړې دواړو غاړې خبرو ته کېنولې او په دې توګه یې یو ځل بیا د امریکا ملي یووالی پیاوړی کړ. مریتوب لغوه شو، ولسواکي پلې شوه، پانګوال صنعتي سکتور په کرنیزو پانګوالۍ برلاسه شو او په امریکا کې د مساواتو مفکوره پیاوړې شوه. لینکولن د خپلو ګڼو اصلاحاتو او خدماتو په ترسره کولو سره د امریکا په ټولو ډلو، قومونو او نژادونو کې محبوبیت پیدا کړ چې اوس مهال هم هر امریکایي ته د ابراهام لینکولن په هکله خبرې اترې دومره ارزښت لري لکه د خپلې کورنۍ په اړه چې څه اوري.
ابراهام لینکولن د خپل ژوند په بهیر کې 2 ځله د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو. په هر وار یې د امریکا ملت او حکومت ته نه هیریدونکي خدمتونه وکړل. لینکولن به تل په جوړجاړي او پرمختګ فکر کاوه او ویل به یې زیاتره خلک هماغومره نیکمرغي احساسوي چې تصمیم یې ورته نیولی وي. لینکولن په خپلو ټولو هڅو له نرم دریځه سیاسي اخلاقو څخه برخمن و. د صمیمیت او خواږه چلند په هکله د هغه دا وینا ډیره مشهوره ده چې ویلي وه: یو څاڅکی شات تر یو ګیلن زهرو ډیر مچان ځان ته راکاږي. انسانان همداسې دي. که غواړئ څوک خپل پلوی او ملګری کړئ، لومړی پکې دا ډاډ پیدا کړئ چې د هغه صمیمي دوست یاست. همدلته ده چې هماغه یو څاڅکی شات یو زړه وړي. تاسو ته یې درکشوي او د صمیمیت بیا بیا څرګندول هغه لویه لار ده چې د ده عقل ته رسیږي. د امریکا نامتو لیکوال همینګوی ویلي: زه پوهیږم چې د هوښیارو خلکو خوشحالي ډیره کمه وي. د ابراهام لینکولن په اړه ویل شوي چې نوموړی په خپل ژوند کې چندان خوشحال نه و، خو له دې سره سره یې هیڅکله خپل زړه او ذهن خفګان ته نه تسلیماوه. لینکولن به هر وخت د خپل دفتر د میز پر سر د ټوکو یو کتاب ایښی و. کله به چې له کارونو وزګار شو نو دغه کتاب به یې راواخیست، 2-3 پاڼې به یې ولوستې، فکر به یې بدل شو او بیا به یې په خپل کار پیل وکړ. پر ابراهام لینکولن باندې په 1865 میلاد کال د جان ویکلزبوت په نوم یو سړي په ناخبرۍ سره ډزې وکړې او په دې توګه یې د تاریخ یو لوی شخص پر ځمکه راپرېوت او له نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. هغه مهال چې د ده جسد وړل کېده، د هرې کوڅې، ښار او کلي څخه د ژړا غږونه ورپسې پورته شول. دا و د ښاغلي ابراهام لینکولن ژوند. تر بیا مو لویه لامل شه.